آیا ډیوه نیازۍ رښتیا هم همداسې کړي دي؟ ډیوې ډېر تیاره ذهنونه رڼا کړل. زه ډیوه نیازۍ له ډېرو پخوا تعقیبوم. هغه یوه غښتلې افغانه ده. په ډېرو هغو ناخوالو سترګې پټوي چې له بدبخته زموږ په ټولنه کې د اکثریتو ځوانانو لپاره دود او فرهنګ ته ورته دی. د یوې افغانې خور تهوینول، تحقیرول، فغور ورکول، سپک سپور ویل له بدبخته زموږ د ځینو ځوانانو عادت ګرځېدلی دی. ډیوه یې په سړه سینه زغمي او د هېواد په ځانګړې توګه ښځینهو لپاره ډېره په لوړه حوصله کار کړی دی. هغې په افغانستان بیا ننګرهار غوندې نرسلاره ټولنه کې د څو نورو خویندو سره د خدمت مټې رانغلړي. نه یې څوک وژلي، نه یې چاته بد رسېدلی او نه یې چاته ورک شه یا ګم شو ویلي. بس بیا زموږ دومره تبعیض ولې؟ د شمشاد ټلویزیون سره د یوه مرکه کې چې خاوند مخلص صاحب هم ورسره د ټولو خبرو یوه برخه په بېمعنا ډول راخیستل کیږي او په توهینامیزه توګه ښکته پورته کیږي. څه حاصلول ترې غواړو؟ آیا کور کې خپله خویندې، میندې او یا مېرمنې نه لرو؟ که لرو یې نو باید ډیوه نیازۍ ته د یوې فعالې مبارزې افغانې په توګه په قدر او اهمیت قایل شو، او که نه نو بیا ستاسو خوښه.